با اسلام کی د زکات او د انفاق فی سبیل الله ډیر تاکید راغلی دی چې مسلمان با خپل مال کی پکال کی یوزل زکات خامخا وباسي او دا ډیره آسانه او ساده طریقه باندې د دې تعلیم راغلی دی اسلام دا وایي چې یو بنده سره مال جمع شي او په ټول کال کې د دې سړي دی مال ته ضرورت را نشي او د باندې د چا قرض نوي او دا مال نصاب ته ورسیږي د دې څلوېښتم روپۍ ویستل په دې بنده باندې ضروري دي نصاب څه ته ویلی شي د نصاب مطلب څه دی علماء کرام لیکلی دي د نصاب مطلب دا دی د مالدارۍ معیار شرعي معیار اسی خو خلق مختلف دي په مالدارۍ کې څوک ډیر مالداري څوک لږ مالداري څوک غریب وي څوک انتهایی غریب وي نو شریعت دی کې دا اسانتیا را لېږلې ده چې د زکات د فرضیت د پاره مخصوص لیمټ یا مخصوص حد او اندازه مونږ ته ښودلې ده چې دومره درجه کې مالدار شو دې سړي زکات دغه ته نصاب زکات وایي په احادیث مبارکو کې او په فقہی کتابونو کې ډېر تفصیل سره مسله راځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې د سرو زرو او د سپینو زرو په منځ کې د دې دواړو په قیمت کې فرق لکه اوس هم چې دی اوس وخت کې خو ډېر فرق دی خو په هغه معاشره کې په هغه دور کې هم فرق و او دا په هغه زمانه کې هم داسې خو واضح فرق و چې سره زر د سپینو نه د چاندۍ نه ډېر ګران و او چاندي قیمت کې لاندې وه د نصاب زکات په حق لا یو د احتیاط تقاضا ده چې هغه مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت الله علیه صاحب د بحر الرائق او نور عالمانو لیکلی را مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت الله علیه فرمائی چاندئی کی چې تقریبا شپږ دېرش تولې آس پاس ورسیږي دا نصاب دی او د سپینو د سرو زرو پنځمې تولې او هغه په دې باندې خپل فتوا صادره او خپل تحقیق په ښکارا کوي او مشهور خبره ده چې په سرو زرو کې یو نیمه تولې او په چاندۍ کې 2.50 نیمه تولې یا د دې مساوي پیسې قیمت یا بل یو شی چې دا دومره ویلیو یا دومره قیمت لري زمانه حال کې عام طور اکثر عالمان او مفتیان حضرات د چاندۍ نصاب ذکر کوي
چې 2.50 نیمه تولې چاندي یا د دې قیمت یا دومره اندازه مال تجارت یا زائد بل اساسا یا د یو کمنۍ شیرز وی حصص چوته په اردو کې وایي په دې ټولو زکات دی دا ټول مال دی یو زمونږ مفهوم دی زمونږ ذهن دی چې مونږ صرف د کرنسۍ ته او نوٹ ته زکات مال وایو او نور شیزونه مال غنو خو زکات تصور مانی طرف ته نه ځي حالانکه مال په اسلام کې یا په فقه کې ار هغه څه ته ویل شي په ساده الفاظو چې څنګه پیسې جوړي کم شی چې خرڅيږي او قیمت لري مال متقوم وغیرہ نو دا مختلف ټکی دي علماء او فقهاو زمکه هم دا مال تجارت هم دی اساسام دا د ضرورت نه زیات شیرز هم دي سونا چاندیم دا د یو ګاډي نه زیات ګاډیم دي په دې ټولو کې زکات شته دي نو دا 2.50 نیمه تولې چاندي یا د دې قیمت یا لک سر زر لک سپین زر نورې پیسې راشي دا یو ځای کې راجمع کوي راغونډېږي د ټولو سره سره صاحب نصاب ګرځي او مالدار ګرځي او په د زکات لازمي زنانو سره کاله استعمالي او کني استعمالي و سره نقدیت ته پیسې دي و سره بدی باندې زکات ته عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی زما یو ځل د چاندای بنگړی په لاس کیو د الله پیغمبر کور ته تشریف راوړ وی فرمایل داستا په لاسونو کې سدي وای ما وترځو کړه د الله پیغمبر دا بنگړی دی د چاندای د سپینو زرو ستاسو د خوشالولو لپاره مې په لاس کړی دي چې تاسو خوشاله تاسو ته میزان خسته کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل ته د دې زکات ورکې زغلی شو وی فرمایل چې ستاد د دوزخ کېدو لپاره دا کافی ده چې ته د دې زکات ورنکې دا څنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کمی خزي چې یو امیل په غاړه کو د سرو زرو امیل په غاړه کو او زکات یې نه ورکولو دا دی د جهنم اور په غاړه کړي یا په غوګونو کې والے زړندې کې او زکات دې نه ایستو د سرو زرو والے دی غوګونو کې زړندې کړي دي زکات نو باسي پیغمبر کریم فرمایي دا د جهنم اور دی په غوګونو کې زړندې نو په زنانو باندې د دې کالی ک اغي سرو زکات ورکول ضروری او لازمی دي د زکات په باب کې عالمان وایي دا زکات په بخیلانو فرض شوی دی سمانه وی مومن دا الله په نوم ارس ورکي ار وخت ورکي ټیم ته نه ګوري خو د بخیلانو خلکو د مال سره مینا ډیري نو هغه دې طرف ته توجه نه دی خو فکر نه نو شریعت دې لپاره نصاب مقرر ک چې دې ته دا خبر را یاد شي او سره سره الله په نوم باندې ورکي په اسلام کې د مانځنه بعد اهم رکن زکات دی منځ د رجب په میاشت کې فرض شوی دا کوم میاشت روانه و د سیرت طیبه کتابونو کې راغلي چې په 20 شپه د رجب باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم معراج شوی دی دا اکثر عالمانو راځي نور قلم پکې دي خود دې رجب میاش کې منځ فرض شوی دی
او عجیبه اتفاق ده چې اکثر مسلمانان په دې میاشت کې زکات هم ورکوي. دیو جنا محققین علما وایي چې زکات ورکول دا د خپل مانزه تکمیل دی. سره په صحیح طریقه زکات ورکوي مستحق ته رسي نو دې سړي دین محفوظيږي، زړه د مال د خیرنا د محبت نه د دنیا پاکي د الله پاک او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم مینه بګي پیدا کی. نو دا سړی موږ بیا خه طریقه باندې کوي او د موږ عظمت په ذهن کې وي، اهمیت په ذهن کې وي. د اسلام اهم رکن دی موږ او کچرته کې یو سړی د زکات په باب کې ناقص وو، کمزور وو، نو د هغه منظم بیا د په نظر کې دومره اهم نوي او د منځم دومره خاطر او لحاظ نه. په دې وجه بعض عالمانو دا سی ویلي دي چې په قران کې دوا احکامات پیوس راځي، یوځي راځي، یو بل سره تړلې شي. ویلې شي چې الله پاک فرمایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، دا الله ومنئ، دا الله د پیغمبر ومنئ. نو چې څوک د الله مني او د الله پیغمبر نه مني دې سړی الله نه دی مني. یو سړی وایي چې زه الله منم خو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه منم، دې ته الله منل نه وایي. د بیخي الله ومنله وی نه من. یو سړی وایي قرآن پاک منم خو احادیث نه منم، د قرآن نه دی منلی. دا خو چې مخلوق وي چې ما ومنله نو دا دې ته منل وایي. نه منل هغه چې الله پاک څه ته منل وایي، دین څه ته منل وایي. نو کوم سړی چې وایي قرآن پاک منم احادیث رسول صلی الله علیه وسلم نه منم، د قرآن نه دی منلی. اوس باندې خلک پیدا شوي دي د احادیث نمونه پس پکاوي علی ای روایات تی او روایات تی، دا زنديقان دي، کافر دي، ځان ته مسلمانو. زنديق هغه کافر وي چې خبرې د مسلمانۍ کوي، د اسلام حواله ور کوي، جامع د مسلمانۍ وي او نور کافر وي، دا زنديق کافر. احادیث نه مانی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم شان نه مانی، عظمت نه مانی، احترام او ادب درکې نشتا، مستا پاغه ایمان نشته. کستا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ذات اقدس باندې ایمان وو نو تاکي به ادب احترام وو تعظیم وو. تاکي دې نشي چې ستا ایمانم وی او بیا د بیم کې دا دوړه نه وځي کی. نو د بعض خلکو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو عام بنده غو نخکاری او د هغه کمالات باطنی هغه لوی شان او مرتبه چې انسانان نشي بیانولې، عقلونه وته حیران دي، هغه په ذهن کې سني. په دې وجه نبی پاک صلی الله علیه وسلم بشرو انسانو خو زمونږ استاسو په جامه باندې یو شانتی وو، نوعیت او جنس یو، خو نور کمالات د نور لویو کمالات او خاوندو چې انبیای کرام هم دغه رتبه ته نشي رسیدي. معراج ته وګوره، وحی ته وګوره، ختم نبوت ته وګوره، او دا دومره لوی مراتب د رسول الله صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطینی معنوي او محسوسی کمالات چې باغی زمون ایمان لرل ضروری دي. نو ما ستاسو خدمت کې درس کوم چې څوک د الله په ذات ایمان لري، د الله په رسول به ایمان لري.
څوک چې په قرآن ایمان لري په احادیثو به ایمان لري که یو سړی احادیثو ته روایات وای او وای چې دا رستو خلکو جوړ کړي نو د احادیثو توهین کړي احادیث هر خبره ته نه وای چې کوم ثابت شي او رښتیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا مبارک وي ایت حدیث صحیح وي هغه محفوظ دي د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم 1,40,000 یا 1,15,000 یا 15,000 صحابه کرام دي وزر صحابه کرامو احادیث را نقل شوی په ذخیره د حدیث تقریبا وزر صحابه کرام داسې راغلي دي بدیږي چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک احادیث امت ته نقل کړي دغه صحابه کرامو تاریخ راغلی دی زندگی راغلی په جرح او تعدیل کې پاسما او رجال کتابونو کې دا شان د کوم عالمانو چې حدیث نقل کړي دي او د احادیث خدمت یې کړي دا غي سوانه او زندگی په کتابونو کې محفوظه راغلی ده علمیت او وطن او شان عمر او وفات او زندگی دا ټوله مضبوطه محفوظه راغلی دا خو دې خبرې نه دي زموږ ستا خبرې دي د یوسف او درخانه خبرې خو نه دي نو بعض زنادقه د احادیث توهین کوي احادیث خلکو ته داسې ښکارا کوي چې دا د کوم کتاب کې راغلي او دا کتاب چا ویلې دی اځي په نوم د قران خبرې کوي خو خبرې د کفارو وي قران چې څوک مني نو هغه د احادیث مبارکه دا نظر لري چې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله فرمایي دا پیغمبر د خواهشاتو نه خبرې نه کوي دا وحي ده قرآن چې څوک مني هغه دا وایي چې وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا الله فرمایي دا پیغمبر چې درکې دا والی سنم چې منګي دا نه منی شي قرآن چې څوک مني هغه وایي اطیعوا الله واطیعوا الرسول قرآن چې څوک مني هغه وایي ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا قرآن چې څوک مني هغه وایي قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني نو دا زنادقه دا کفار دا مرداران احادیث یا د قرآن اسی نو ملي نور نه بجوان کې حدیث وی نه قرآن وی نه په اخلاقو کې قرآن وی نه حدیث وی نو جهل خډیر دی بی علمی خډیر په دین باندې په هغه ډېرو کم خلکو نو په سحر بیانې سره په دوکي سره په چلول سره په خلکو کې خپل یو نوم پیدا کی دلته یو مرګره ده ما په گاوند کې ده هغه ځکه موږ ما خام جمع ته درېګو نو کونتر یالوځي مو د سوزه تاسو کې ډېر خسړې ده نور بد سړی نه دی او نه دا خبره دغه د مزمت په تور کو امون نه راکوزي اذان نشي جموشي او روزانه داسې کوي نو ما د سوزه لودرولو د کار مې خنه دی زما یو کاری صاحب دی مرګره دی اپ یو ځراغ نو په موبایل کې ځان ته یو شیطانی انسی بیان لګولې یو زنديق نو دې دا مور دا خو ګره زنديق ته منکر حدیث دی قران او سنت د خپل خواهش مطابق بیانې د سلف او صالحین او د صحابه او تابعین د لکونه زرګونه محدثین فقها د اغه د تشریح او د مفهوم نه علاوه د خپل خېټه نه تشریحات کوي وینا نه دا ډېر حق خبرې کوي دا صفا وینا کوي دا مولانو په ځکه خبرې کوي دا خبره ما ته وروړه دي ما ته ویلې امید راو مې چې ته ما ته څنګه صفا وینا والا وې زه ته هم چې ته د منځ په وخت کې کونتر یلوزي ته به ما څنګه مرګرې او دا سړی وایي چې سندره مورا دم تو بم کوا جایز دی بار کې دا خبرې دي دا تراوی مکوا لا چا ویلی دي چې تراوی کوا نو زما غوندې مولا بس دا څنګه خوښ شي ستا خو داسې ټایپ مولا خوښ دی
چې هغه تاره د اشته سرمایه د دین واري اسی یو بیابان ته ورخوشي کی او مازغلی داسي بل طرف ته واړي نو ته خپل د خوخه وې زما دا خبره ته چا کړې ما ته رارسي نو دا خبره کومه په خلکو کې پوهه نشته علم نشته چې چا ورته سوې په هغه طرف رواني خو په شرط د دې چې ځان نه د عوامو غوې جوړ کی او په هر حرام کار کې په هر ناروا کې په هر غلط کار کې د عوامو مرسته کی او دخل ورته نه کې نه هل المنکر نه کې د دې معاشره باز خلک داسې قسم خلک وایي داسې دا کنه دا او کوم عالم چې حدود بیانوي حلال حرام بیانوي اخلاقی تربیه ورکي انسانیت وتخي پرده وتخي حیا وتخي خپل حق پر دې حق وتخي دا مولا خو د چا نه خوږي زموږ خو داسې مولا خوږي چې موږ سره په اجراګانو کې شامل وي بالغ کې د استاد ته د چیلم په ماحول کې مرا سره ناشتي په درېمه کې چې خوانچی به کې چلیږي او د یتیم مال خورو چې پای کې مرا سره ناشتي حالانکه د عالم ذمہواری خود قوم تربیه د خپل وس مطابق مانو نہ مانو جان جہاں اختیار ہے ہم نے کو بد حضور کو سمجھائے دیتے ہیں اور کوئی بات نہیں ہے یار مرز خبر نشته ته منی کنه منی د دې نه بخه د خدای د دین خبره اوزی بیا چې د چا قسمت کې هدایت او الله د هدایت فیصله کړي داغه سره اصلاح کی دین خبره د حکومت د خواهشاتو مطابق وا د رواجونو مطابق وا د رسم او رواج مطابق وا بلکې ځانونه به د دین تابع کړي ما خبره کوله چې قران پاک کې اطیع الله او اطیع الرسول لازم څوک چې الله مانی او د الله رسول نه مانی دا اړو الله منل دویم راضی اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة منز قائم کوي او زکات ور کوي یو سړی منز کوي او زکات نه ور کوي دا فرق چا ویلې چې منز به کوم زکات بنور کوم موږ به جنت ته لاړ شم کوم ذات چې منز فرض کړي دغه ذات زکات هم فرض کړي دي چې موږ د الله پاک منو نو بیا به لکه څنګه مانځ کې منو چې زکات کې منو دارنګ الله پاک فرمای انشکر لی ولوالدیک زما شکر ادا کا او د مور او پلار شکر ادا کا څوک چې د الله شکر ادا کوي او د مور او پلار خدمت نه کوي د الله شکر نه دی دا تړلې خبرې په دې وجه په خپل مال کې د زکات نه علاوه هم صرف د الله په لار کې کوا دې سره به د فتنو نه بیمارونو او د مشکلاتو نه بچي د شیطان یو حمله ده په خلکو چې کله د کار خیر خبر راشي او د خیر په ځای کې د مال لګول مقرر شي نو شیطان رامي بچی راوړاندې کی سړی ته اخذ راوړاندې کی چې دا بچی باندې سکی اخذ باندې سکی او نور خخ کارونه نشتا کوا کنه او چې کله د شیطانی کارونو نمبر شي په ایډاګانو وشتل راشي پرس مو رواج راشي په مخ مروت راشي او دا ټکه یو واجبہ غونې مسله موږ د پردیم جوړ کړي چې دا خلق بس وای دا خبره بګراله نو بیا دلته موږ بیا عقل کار نه کوي د شیطان پاروا باندې د شیطان په لمس باندې په ډیرو فضل زینو کې زموږ مارونه لګي او کله چې د دین تقاضا راشي د یو مدرسې یا یو د جماعت یا د یو یتیم یا په کام ټبر کې د یو خو عزتدار سړی شامله غورځي کې نو تل لګولم فرض دی ګوره الته بیا موږ ته د مخبل کور کې باړ وړ بچی دي او دا حالانکه عمره سره بیا په نورو زینو کې زمریوي شیطانی کارونو کې نو دا د شیطان او د انسی او جنی دواړو شیطانانو لمسه ده الله پاک فرمای الشیطان یعدکم الفقر ويأمركم بالفحشاء شیطان تاسو د غریبۍ نه یاري د مال لګولو په سلسله کې تاسو د غربت نه یاري او د بخل حکم د تکي والله يعدكم مغفرة منه وفضلا
او الله وعده درکې تاسو ته په لګولو سره چې مال تاسو لګوي مغفرت به نصیب کوم او مزید زیات بدر کوم فضیلت فضل بدر باندې کوم خیر او برکت به اضافي کوم نو په دې وجه د الله خبر رښتینی ده او زموږ د الله په خبره باندې ایمان او یقین دی الحمدلله او د شیطان خبره دروغ د لمس د الله ته هر انسان بلکې هر مسلمان محفوظ ساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين